د یو کال کې 25 ټنه مواد خوراکي توکه چې 48 کلمه جنس کېږي خو اولیه مواد دي راټوله کړي دي چې مخکې تاسو په جریان کې لاس ټنه مخکې ادا شوي او 15 ټنه فلان دغه دی او موږ هیوادوالو او هموطنو والو ته دغه ډاډ ورکوو چې ان شاء الله تعالی موږ به په آینده کې هم دغه پروسې ته دوام ورکوو او کوم تاریخ تیر او بې کیفیته توکي چې زموږ په هیوادوالو هغه دکانداران یا متشبثین خرڅوي نو د دې نه به مخنیوی کوو ان شاء الله. موږ د خپل د وطنوالو شرکتونو والا څخه داسې د فابریکو والا څخه چې کم توکي مثلا تر تاریخ تیر سوي هغه متضرر سوي هغه نور باید دوی زموږ سره دا کومک وکړي. اولا یې دوی خپله دا جمع کړي راټولې کړي د دغه کې حرک کړي او د هدر کړي چې هیڅ ضرورت موږ کمیسیون ته پیدا نشي. نو بیا که دوی چیرې مثلا دا کار ونه کړي بالفرض و تقدیر نو موږ به د دې بیا دغه تاسې وینئ نو د شام به هم ځینې راټولو سوځو بیا هم او موږ به هم ورسره ستړي خو مګر دوی ته به هم بیا د قانون منګولو بیا وسپارل سي په آینده کې.